دا رښتیا ده چې ته نشې کولی چې یوازې په یوه شپه کې د یوې ویډیو په لیدلو خپل ژوند بدل کړي، خو دا یو ویډیو کولی شي ستا ژوند ته یوه نوې لاره. که ته غواړې چې خپل ژوند بدل کړي نو 6 میاشتې د دې دنیا نه ورک شه. لکه څنګه چې کمپیوټر شټ ډاون کوي همداسې د ژوند اضافي شور، بې ځایه خلک او بې فایدې شیان شټ ډاون کړه. د دنیا سره ټولې رابطې ختمې کړه. هر څه هیر کا. د فضول ملګرو سره ګرځېدل بند کا او په سوشل میډیا باندې وخت ضایع کول هم بند کا او د خپل ژوند نه ټول ډیسټریکشنونه ختم کا او فوکس وکړه صرف په ځان باندې. د خلکو دپاره داسې جوړ شه لکه ته چې هیڅ موجود نه یې. د خلکو سره رابطې ختمې کا، بس یوازې خپل ځان سره رابطه وساته. یاد ولره د ټول عمر دپاره نه، یوازې 6 میاشتو دپاره. 6 میاشتې په خپله اصلاح، په خپل قوت، په خپل ځان کار وکړه. خپله بهتري راوباسه او دنیا ته وښایه چې ته څوک یې او څه حیثیت لري. که ته دې خلکو خبرې، طنزونه او نیوکې وزغملې او خپل ځان دپاره دې وخت ونه ویستو نو ستا ژوند کې هیڅکله بدلون نشي راتلی. د خپل ژوند نه منفي سوچ، منفي انسان او هر بد اثر لرونکی شی لرې که. هر هغه شی پرېږده چې تا د خپلو خوبونو نه لرې وړي. ته د خپل ځان د هغې ژوند نه منع کوي چې ته یې ارمان لرې. هغه جوړ شه چې ته یې جوړېدل غواړې. هغه انسان جوړ شه چې ستا مور و پلار په تا فخر وکړي. که ته د بندو دروازو شاته په ځان کار وکړې، قرباني وکړې، نو د کامیابۍ ټولې دروازې به درته پرانیستل شي. هر څوک په دې عزت کولو باندې مجبور شي. خاموشه اوسه، په ځان کار وکړه او شور دې خپلې کامیابۍ ته پرېږده. هر هغه څوک چې پټ ډول محنت کوي نتیجه یې په ښکاره ډول ترلاسه کوي. د ځان سره اراده وکړه چې زه به سر ټیټ ساتم او په چوپتیا به کار کوم تر هغې چې زما نتایج په خپله خبرې شروع نه کړي. د ځان نه دا پوښتنه وکړه، آیا ته د خپل ژوند نه خوشحاله یې؟ آیا دا هغه ژوند دی چې تا غوښتلو؟ که جواب نه وي نو زر تر زره د خپل ژوند په ښه کولو کار شروع کړه. ټول هغه څه ولیکه چې ستا د ژوند دپاره پکار دي. بیا په ځان کې حوصله او جرأت پیدا کړه چې دا هر څه ترلاسه کړې. له ځان سره ووایه، زه دا ډول ژوند نه منم، زه ښه ژوند مستحق یم، زه به ښه ژوند ترلاسه کوم. یاد ولره، ته کولی شي یو زبردست، یو شاندار ژوند ولرې، خو ته به دا ژوند کوې او که نه، دا یوازې ستا په لاس کې ده. چې کوشش نه کوي نتیجه نه بدلیږي. یوازې هغه خلک ښه ژوند ترلاسه کولی شي چې د هغه دپاره جنګیږي. که ته غواړې خلکو ته غلط ثابت شي نو په دې ټولو خبرو باندې عمل وکړه. ستا د وخت استعمال به ستا د راتلونکي کیفیت ټاکي. ته طاقت لرې چې خپل مستقبل جوړ کړې. آیا ته وخت په سوشل میډیا ضایع کوې یا د خپل ژوند په بدلون باندې؟ آیا ستا وخت په شکایتونو تیریږي که په دې چې خپله ورتیا ښه کړې؟ دوستانو، کامیابي اسانه نه ده، دا ګټل غواړي. که ته ښه ژوند غواړې نو قرباني ورکړه، سخت محنت به کوې، ډیسپلین به زده کوې. نن چې کومه سختي تیرې سبا به پې فخر کوې. ډېر خلک اسانې لارې انتخابوي، بیا سبا په سخت منزل کې پښیمانه کیږي. که ته سبا یو ښه ژوند غواړې نو نن مشکل لاره انتخاب وکړه. له خپل کمفرټ زون نه بهر راوځه او په ژوند کې هره ورځ یو نوی شی زده کړه. نوی فکر وکړه، نوی کار وکړه او ځان ښه کوه.